په زابل کې 9 کسان طالبانو څنګه ولې په درو وهل؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. طالبان زابل کې د یوې ښځې په ګډون 9 کسان په درو وهل شوي دي. په زابل کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي نن یې د یوې ښځې په ګډون 9 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې راغلي دا کسان په غلا، نامشروع اړیکو او د غیر شرعي ودونو په تور په درو وهل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ واک ته د طالبانو له ستنېدو وروسته په تیرو 2 کلونو کې څو کسان د بیلابیلو تورونو له کبله په درو وهل شوي دي. د طالبانو دا اقدام د بشري حقونو د هغې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوی دی. ملګرو که تاسو هم د طالبانو په دغه کار کومه نیوکه یا پیشنهاد لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې.